ته سوای ځای باره کې ډېر زیات ولې ځای دی ویډیو مزه کوي دلته که نه ان شاء الله. السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په نوی بلاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن بلاګ شروع کو. نو نن داسې خبره ده که نه نن به مونږ خپل مین چینل لپاره ویډیو کو. پرون سکرپټ لیکلی دی خو اوس لا پته نه لګي. نه یې زه ماسپښین راځم رمیز د سکول نه راشي که نه چې هغه سکول نه راشي نو ویډیو به کوو. نو ګورو تاسو ته به ښایو چېرته ځای مه زموږ سره یې. خو اوس لا ماسپښین ته ډېر ټایم دی. نو بای څنګه تاسو ته ما پروني بلاګ کې ویلو بروز بلاګ کې چې مونږ کار بیا شروع کړی دی. نو بس ماسپښینه پورې ورځ چې هغه به کار په ځای کې وځي او بیا انشاءالله ماسپښین ګورو چې نیم دې راشي نو ویډیو سټارټ پاخلو تاسو ته به ښایو چېرته به ځای نه. دا لږ مونږ ته وختي راسي هسې ناست دی ټک کار نه کوي. ما ته وویل نوی نوی چیلنج کو. یو چیلنج یې نه شو پوره کولی ما ته اوس وی بل چیلنج کو. دې چوټیانې شوي دي غریبانانو په اړه درد دی چې په دې ټایم کې ولې چوټیانې کېدی هغه یې هم لګیا دی. نور کله چې به مونږ په کومه بنګله کې ویډیو کوله که نه نن به مونږ هغې بنګلې ته نه ځو نن به مونږ بل ځای ته ځو. اوس نیم دي کال وکړو وې ته راوځه نو بس هغې را روان دي هغې ته انتظار کوم روډ ته وځم او ځو د ویډیو شوټینګ ځای ته. بس دا دی نیم دي راورسېدو له خیره سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی راورسېدی؟ خیر دی برابر خیرونه دي. ځو تاسو ته چې ما کوم ځای یادو که نه مونږ به نن خپل ویډیو له بل ځای ته ځو نو هغه دا ځای دی. دې ځای کې به نن مونږ خپله ویډیو کوو او دا وینه د دې نه بار ویو یې څومره مزه کوي. لوکیشن دې خوښ شو که نه ځای څنګه دی؟ ډېر زیات ښه ځای دی یاره موږ چې کوم سوچ کوو دا یې نه هم ډېر ښکلی دی که نه. امید ته څه وایي ځای په باره کې ډېر زیات ولې ځای دی ویډیو مزه کوي دلته که نه ان شاء الله. یو خو په دې ځای کې دا کار دی که نه چې مکمل خوښ دی لکه مطلب دلته زیات څوک هم نه نو ویډیو پکې سړی لکه بلکل ریلیکس کولی شي. زمونږ چې کوم مین نوی ویډیو ده که نه مین چینل و نو پای کې د بریانی پارټ هم دی. نو بس د بریانی هغه پارټ پکې ختم شو اوس پای مونږ وخورو او ډېر زیات وږی شوم 4 بجې شوې تقریبا او اوس هم تقریبا 2 پارټه وکړو لا ویډیو هم پوره کړې نه ده. خوره لکه خوره زویه خوره ځان مړوه ها. دا مخامخ چې دی که نه زمونږ کلی دی او مونږ چې به کوم بنګله کې ویډیو کوله که نه مخکې نو هغه هغه بره دی دي پور غر په سر باندې ده هغلته زمونږ کورونه دي. زمونږ ویډیو چې ده که نه نیمه وشوه او نیمه لا پاتې ده او هغه نیمه ویډیو چې ده که نه هغه دلته نه کېږي هغې له مونږ چېرته بل لوکیشن ته ځو بل ځای ته به ځو نو هغه به تاسو ته ښایو انشاءالله کېدای شي چې سبا لاړ شو. نن پته نه لګي ځکه چې ټایم ناوخته دی مازدیګر بانګونه ویلي نو هلته به سبا ځو. اوس چې دلته کوم ویډیو شوټ و نو هغه ختم شو له خیره سره. په نعیم دی رمیز دی ته چې 2 منټه هم میلاویږي که نه لکه لږ ځای ورته هم میلاویږي د کرکټ کولو نو لګیا یې کرکټ کوي دا ولې په ټولو ګیمونو کې زما فیورټ گیم کرکټ دی. د ویډیو نه مې هم ډېر خوښ دی کرکټ چې ځای راځي 24 غنټې او ما کوو نشته نو. ښه نو نعیم دی مو رخصت کړو او مونږ د خپل کور طرف ته روان شو او بای داسې خبر ده که نه چې ویډیو کومه پاتې ده نو هغه نن نه کېده ټایم لیټ دی اب انشاءالله سبا کوو سبا یا بل ورځ ګورو به که نه. او دا وګورئ بھائی مازدیګر شو زما ورور اوس ته سکول نه راغی ته اوس رالې اوس رالم دا ولې نن به کې ټیسټ واخیستو هغې ته چې بس لیټ شوی لکه او چیلنج و چیلنج بس وکړو نو دغه وجه لیټ شو دی ما ته ورځ وي که نه نن به چیلنج کوو نن به چیلنج کوو لکه نوي نوي چیلنجونه به کوو نو هغه دی مال دا ټایم راشي دا ټایم خو بیا چیلنجونه نه کېږي یاره ګزاره ته ګزاره وکړه نو بس دا اتوار په ورځ به ګورو. داسې خبره ده که نه چې ما ویډیو شوټینګ ختم شو مازدیګر دی ځان له مې چېرته چکر ولګوم خو یوازې مې ډډې نه لګېدې او دی چې دی که نه روډ د ملیشان راغلی دی
بس میلمانه زی راځي نه دی وسګار نه وي الک روډ د ملیشان سره وړي هو یاره هغه خو ملیشاواله تا ته پته ده صابون راوړل شیمپو به مې ته کال کوم دا شعر او ښکارانه کې مګو دا غړې دا رنگای باندې یا په دوه دا ای ته خبره زمونږ د مسافر چې دي کنه چرته راځي کنه موږ له بیا شیمپو راوړي یا په صابون ورته وایي لکه ټول عمر لامبل نه خیرن یو ما ته ما کوم شعر اوړې شي دا ګران راوړل کنه شعر دا شیمپو تیل په ما په مراله بس په دیو جمان زمان نن چکر چې لیکنه هغه پاتې شو بس ما خام شو د بس لاړم دې ځکه میلمانو او بس ټیم لګو نن ته مې راځه سي بوزو ټول سړی ناس ستړی شي او زئی به چکر به پاتې شینو او د مسافرو د خبره چې مې کوم وکړه غنن په دې باندې مسافرو خپکیږي ما خو لکه پوخا چې کوم مسافر غنن هغه به دا چل کاو پوخا نه مطلب لګ وخت مخ کې اوس خلک لګ ایڈوانس شنو اوس مطلب دا جوړ نه سوک نه کوي نو دا خبره ماین کوي ما خاجینو په دې ځای باندې زمونږ نه بلاګ پای ترسي امید دی دا بلاګ بس تاسو خوښ شوی کو چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د روان بلاګ پوری اجازه راکړئ د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپیرچل خیال ساتئ د لوی الله پامان